ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. وروستي واورې او ورښتونه افغانستان کې د ځینې لویو لارو او هوایي ډګرونو د تړل کېدو لامل شوي دي. پیښو ته د رسېدو چارو کې د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري رسنیو ته ویلي له یوې اونۍ راهیسې په 22 ولایتونو کې واورې او ورښتونه کېږي، خو تر اوسه د ځاني مالیې او مالي زیان په اړه څه رپورټ نشته. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پولیسو په 11 کلن نجلۍ تجاوز کړی. یو شمېر سرچینې وایي پولیسو 11 کلن نجلۍ خپلې پوستې ته درنه کړې او ډلهییز جنسي تېری یې پرې کړی. د سیمې خلکو بیا د پولیسو د دغه عمل په غبرګون کې لاریونونه کړي دي. د برتانیا سترې محکمې سوریه کې له داعش سره د یو ځای شوې مېرمنې غوښتنه رد کړې ده. د برتانیا دولت په 2019 کال کې د شمیمې تابعیت سلب کړ، خو نوموړي چې اوس مهال په سوریه کې په یو توقیف ځای کې اوسېږي برتانیا ته د ستنېدو غوښتنه کړې ده څو د قضا دا پرېکړه وننګوي. او د تښتول شوي عبدالرؤف پلار وایي ولسمشر غني د زوی د ژر خوشي کېدو ډاډ راکړ. 9 کلن عبدالرؤف څه باندې 4 میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډېر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته.